زه په ژوند د پتنګانو ډېر مین یم ما ډیوسم د ماښامه د وجلې. هم د دې شعرونو تخلیق کوونکی زموږ سره موجود دی د ملکنډ سیمې بډخیلې سره تعلق لرونکی حسن خان ناشاد صاحب. یقینا چې ناشاد صاحب ډېره ښه شاعري کوي، د شاعرانو په میدان کې د هغه یو لوړ نوم دی. اول خو د ټولو نه اول زه د ناشاد صاحب شکریه ادا کوم چې هغه موږ له ټیم راکو او په خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایم. ډیره مننه جان علي صدارزی صاحب، ستاسو او د پاک ټي وي زو منونکی یم چې ما له په دونه غټ مقام باندې ځای راکو. ستاسو جهان مننه. دا راته ووایه ناشاد صاحب چې څومره وخت کېږي چې ته د شاعرۍ سره وابسته یې؟ یاره ستاسو به یاد یا به نه یې، اوله میله په دې خوړ کې لګېدلې وه د 76-77 خبره ده، او په هغې کې ما یو کتاب اخیستی. ما یاره دا خو ډېر اسان کار دی، د هغې 77-78 نه به راز شاعري کوم. کمې غزلې یا سندرې ستاسو ډېرې مشهورې دي چې لکه هغې باره کې راته ووایې؟ غزلې سلارزی صاحب ته پته ده چې غزلې او کیسټې خو زما په میدان کې ډېرې چلیدلې دي چې زرشاد علي پکې 16-17 کیسټې کړي دي، وږمې هم کړي دي، ناز اقبال هم کړي دي، وصال ویلي دي، خیال محمد ویلي، ډېرو ملګرو ګلوکارانو وخت په وخت زما سندرې او غزلې ویلي دي. او څه موده کې چې زیات شهرت مونته نو شپه په تېرېدو ده د سبا بانګونه وایي او نن مې مېلمنه ده راته ټول حالونه وایي. ډېر ښه، بلکل یقینا دا مونږ ډېر زیات اورېدلی او ما ته په خپله دا پته نه وه تر اوسه پورې چې دا سندره د ناشاد صاحب ده. ناشاد صاحب ګپ په لګو خو زموږ کتونکو ته څه ښکلې په زړه پورې څه غزل شعرونه. بلکل جی سلارزی صاحب لاول ویم چې 2-3 شعر وویم او د هغې نه بعد درته غزل ویم. شعرونه داسې دي چې د ارمان جولۍ مې تشه د نیولي، د ارمان جولۍ مې تشه د نیولي او د امید د ونې څانګې مې څنډلي، د ارمان جولۍ مې تشه د نیولي د امید د ونې څانګې مې څنډلي. زه یې نشم درلېږلی په جرګو کې، زه یې نشم درلېږلی په جرګو کې، خپل اوښکې مې په سترګو کې ساتلي. او زه په ژوند د پتنګانو ډېر مین یم ما ډیوسم د ماښامه د وجلې. او هسې نه چې اسویلي مې د خولې وځي ځکه خولې د پرهرونو مې ګنډلي. یو نوی غزل دی، ملګرو ته یې ډالۍ کوم او د پاک ټي وي بیا منونکی یم چې ما له دا مقرره کړه. غزل دی سلارزی صاحب چې بېوسي مې په تندي پرته ده، چې بېوسي مې په تندي پرته ده، توره بلا مې په زړګي پرته ده، چې بېوسي مې په تندي پرته ده او توره بلا مې په زړګي پرته ده، او پروت په ګلاب باندې شبنم د سهار، پروت په ګلاب باندې شبنم د سهار، که خوله ستا په اننګي پرته ده. ډېره مننه جی. پروت په ګلاب باندې شبنم د سهار، که خوله ستا په اننګي پرته ده، او کار چې د نن وي هغه نن په کار دی، کار چې د نن وي هغه نن په کار دی، او مه وایه لویه زندګي پرته ده، کار چې د نن وي هغه نن په کار دی، او مه وایه لویه زندګي پرته ده. بس جی اکثر مونږ وایي مړه بیا به شي که نه، په ژوند بروسه نه ده په کار. کار چې د نن وي هغه نن په کار دی، او مه وایه لویه زندګي پرته ده. او شعر دی پکې چې د میخانې دستور دی نه ماتوم، د میخانې دستور دی نه ماتوم، ډکه پیاله راته ساقي پرته ده. ډېره مننه جی. د میخانې دستور دی نه ماتوم، ډکه پیاله راته ساقي پرته ده. او ګلابه ستا د ښایست نه یم منکر، ګلابه ستا د ښایست نه یم منکر، خو دلته خپه مې په ازغي پرته ده، ګلابه ستا د ښایست نه یم منکر، خو دلته خپه مې په ازغي پرته ده. او پیسو ګټلو له بس منډې وهي، پیسو ګټلو له بس منډې وهي، څومره په زړه کې دي تادي پرته ده، پیسو ګټلو له بس منډې وهي، څومره په زړه کې دي تادي پرته ده. او د نورو بدو ته سلارزی صاحب وایي چې د نورو بدو ته چې ګوتې نیسې، د نورو بدو ته چې ګوتې نیسې خپله پتا کې هم خامي پرته ده، د نورو بدو ته چې ګوتې نیسې خپله پتا کې هم خامي پرته ده. او که راغله هر څومره سپرلي ناشا ده، که راغله هر څومره سپرلي ناشا ده، جولۍ تر اوسه مې خالي پرته ده. نو خوږو کتونکو دا و زمونږ حسن خان ناشاد صاحب او ماته د ناشاد صاحب یو
او سندره ده او که غزل دی خو چې یم محبوبې د رنګه تور خو نه یم او زه سړی خور خو نه یم داسې چې زغلی. نو انشاءالله په دې خپل پروګرام کې به موږ دغسې د ناشاد صاحب په شان د دې علاقې د دې سیمې سره تعلق لرونکي هغه پټې ملغلرې هغه پټ لالونه به تاسو ته وخت په وخت وړاندې کوو. او زمونږ کوشش به دی چېرې موږ د دې علاقې چې څومره شاعران دي فنکاران دي هغه د پاک ټي وي ملکنډ په سکرین باندې تاسو ته وښیو. یو ځل بیا د ناشاد صاحب ډېره مننه کوو چې هغه موږ له وخت راکړو. هم د دې سره ستاسو کوربا جان علي سلارزی او حسن خان ناشاد صاحب له اجازت ورکوي. ښاد او آباد اوسئ، د الله په امان.